ګران لیدونکو بیا هم سلامونه درته وړاندې کوم. د خوځښت خپرونه ده. د نن خپرونه مو ځانګړې کړې ده د معارف ریاست لاسته راوړنو، ستونزو او مشکلاتو ته. تاسو په جریان کې یاست چې په معارف ریاست کې ځینې ستونزې مشکلات وو چې هغه د کتابونو نشتوالي په تېر کال تعلیمي کال کې، دغه ترڅنګ د مسلکي ښوونکو نشتون او د تشکیل کموالی و، ترڅنګ د ښوونکو د معاشاتو ځنډ و. دا چې ریاست مقام په دې اړه باندې کوم اجراءات کړي دي او یا هم دغه ترڅنګ په راتلونکي کې کوم پلانونه لري، په دې تړاو مو د څو تنو ښوونکو صاحبانو سره او د زده کوونکو سره هم غږېدلي یو، بحث مو سره کړی دی. د هغوی نظرونه به هم تاسو سره شریک کړو. راغلي د پوهنې ریاست او دلته به د رئیس د پوهنې د محترم رئیس صاحب سره مرکه ولرو. رئیس محترم تاسو ته ښه راغلاست ووایو. تر هر سره مخه که چیرې مهرباني وکړئ د تېر کال پر ستونزو مشکلاتو باندې چې همیشه هېوادوالو سره لاس او ګرېوان وه او زده کوونکي هم په مشکلاتو کې وه چې هغه عمده مشکل د کتابونو نشتون او ترڅنګ د مسلکي ښوونکو کموالی و. څه پلان لري او په راتلونکي تعلیمي کال کې تر څو هغه ستونزې مشکلات په کتو سره را روان تعلیمي کال مو په بشپړ توګه د ستونزې او مشکلاتو څخه بشپړ کار ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د کندهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات درنښت. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په لومړي سر کې غواړم د هغو معلمینو څخه ځانګړې مننه وکړم چې په تېر تعلیمي کال کې په واقعیت کې خپله فداکاري، خپل شهامت او زړهواري او هغه څه چې د دوی په وس وه هغه د وطن د مینې په خاطر باندې د وطن او د ولسونو سره د ولسونو د اولادونو د روزنې په خاطر باندې هغه څه شریک کړله چې دوی د نه میاشتو یا اتو میاشتو د نه معاش په موجودیت کې خپلې وظیفې او خپلې دندې مخته یوړلې. او زه ځانګړې مننه د پوهنې ریاست رهبري ټیم په نمایندګي باندې د دوی څخه، د دوی د مدیرانو، سرمعلمینو او ټولو مسؤلینو او منصوبینو څخه کوم. ولې ډاډ ورکوم هر وخت چې مې ویلي دي، بیا هم وایم، د یو معلم او د یو ښوونکي معاش به پاته نسي او انشاءالله دا دی په دغه 2 ورځو کې د کندهار هغه پاته معاشات چې یو څو ښوونځي پاته سوي وي یا ځینې نیمګړتیاوې اداري نیمګړتیاوې یا ځینې پر وخت نه ورسېدلي، معرف ریاست البته تخصیص او بودیجه موږ لرو. اوس بالفعل په دې باندې اخته یو. په دې هفته کې یا په دا بل هفته کې به بیا تاسو د ټولو ښوونکو څخه انشاءالله پوښتنه وکړئ، نه باق الزامي، نه رسمي او نه قراردادي، د هیچ چا یوه افغانۍ معاش به د کندهار په مرکز کې چا چې وظیفه اجرا کړې ده او په ولسوالۍ کې چې موږ ته هغه به کاغذي کارونه رسېدلي دي پاته به نسي. زه دا ډاډ ورکوم انشاءالله ټولو ته خپل حق ورسېږي. ولې راځو نوي کال پلانونو ته. دا چې په تېر کال کې مو بیا هم د کتاب ستونزه درلودله، دا چې اوس یې هم لرو او په راتلونکي تعلیمي کال کې لا معلومه نه ده چې لرو بیا او که یا، ځکه موږ خپل هڅې او کوښښونه خپله څو ځلې د وزارت مقام سره دا خپله ستونزه شریکه کړې ده چې موږ تدریسي کتابونه نه لرو. امید دی چې وزارت معارف کتابونه چاپ کړي وي او کندهار ولایت ته راورسیږي. متاسفانه په تېر کال کې هم د متوسطې دورې او د لیسې دورې کتابونه نه وه، ولې خوشبختانه 6 کال په دې تعلیمي کال کې یوازې موږ د لیسې دورې د 10 څخه تر 12 صنفه پورې کتابونه راورسول. ستا په دې تعلیمي کال کې به دا کتابونه وي، ولې بیا هم هغه ډېره خلا چې ده یا تشه چې ده چې د تدریسي کتابو کموالی دی، هغه په ابتدایه او متوسطه دوره کې دی. امید دی چې وزارت معارف، چون کتاب زموږ د وس خبره نه ده، زموږ د پلان خبره نه ده، دا زموږ نه موږ مطبعه لرو، نه موږ کتاب چاپو. څه چې وزارت کې وي هغه به کندهار ته رسیږي، څه چې د وزارت په ډیپوګانو کې کتابونه وي هغه به زموږ مکلفیت دی چې در کندهار، تر ولسه د کندهار، تر ماشومانو پورې بیا را رسوو. بله خبره دا چې په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ جدي پلانونه او پروګرامونه دا دي. 10 په شاوخوا کې به مکتب رغنیزې پروژې چې ترمیم ته اړتیا لري عملاً به پیل سي. انشاءالله په دې راتلونکي هفته کې به تاسو د دې شاهدان اوسېږئ، مطبوعات ولسونه ټول به وویني.
10 مکاتبو د ترمیم چارې به پیلوو. په څنګ کې د 10,000 شاګردانو دپاره قرطاسیه چمتو سوې ده، نوره هم انشاءالله په جریان کې ده، در تعلیمي کال پورې به راورسېږي. په همدې شکل باندې مو ځینې قیودات او اداري مجالسو کې ځینې د نظم، ډیسپلین او ځینې نور د اړوند د معرف د کار د بهبود په موخه ځینې پلانونه تر لاس لاندې دي چې هغه یو هم د ام پیسې آسان خدمت پروګرام دی. ولې بیا هم که دا تعلیمي کال ته عملا آسان خدمت یا موبایل منی یا ام پیسه دا کار شروع نه کړي، موږ خپله لاس په کار کیږو. د تېرې ورځې اداري مجلس پرېکړه مو دا ده، اولین خو ټول هغه مکاتبو ته، هغه امرینو صاحبانو ته چې بالفعل په معرف کې د معرف په دې ستر کاروان کې را سره د خدمت دنده او ویاړلې وظیفې لري او دا دې کار را سره کوي، هغوی ته زما دا خبره ستاسو د لارې رسومه چې په راتلونکي کال کې موږ ته تصمیم نیولی دی چې په مرکز کې به 12 فاس معلمین، چون لیسانسه معلمین د پوهنتون څخه د کندهار د پوهنتون د ادرسه او د نورو پوهنځیانو څخه فارغین لرو. موږ په مرکز کې 12 فاس ته هیڅ اړتیا نشته او جدي تصمیم دا دی چې فیصله موده ده او دا په قاطعیت باندې به دا تعقیبوو. 12 فاسان دي په مرکز کې مراجعه نه کوي چې د 12م صنف څخه فارغ وي، هغوی دي ولسوالۍ کې، په هغه ولسوالۍ کې چې د ښوونکو کمښت یا بیخي مسلکي استاد نه پیدا کیږي، ورې به دوی سره یو کومک وسي. ولې په مرکز کې قطعا په قاطعیت سره زموږ ټولو شعبات ته ما خبر رسمي ورکړی دی دا کار نه کوو. په دویم قدم کې ټول حقالزامي معاشات د مرکز او ولسوالۍ په شمول دا به ټول بانکي سیستم ته وړي. رسمي معاش پروا نه کوي که په ولسوالۍ کې د بانک سیستم ایجاد نسی او ژر تر ژره د ام پیسې خدمات عرضه نسی، موږ به په وجه کې هغه رسمي معاشات د استادانو هغوی ته ورسو، پروا نه کوي تر یو وخته چې څو موږ دغه د سیستم مشکل حلولی شو. ولې عقلزامه ښوونکي که په مرکز کې دي که په ولسوالۍ کې دي ټول به بانکي کارډونه اخلي، د بانک د لارې به خپل معاشات اخلي. قطعا چاته اجازه نه ورکوو چې د معتمد په وجه کې عقلزامي استادان معاشونه حواله کړي. دوام درېیمه خبره دا چې ټول ولسوال صاحبان د حکومتدارۍ د غونډې د ښې حکومتولۍ د غونډې پرون په جلسه کې موږ دا خبرې وکړلې. ټول معاشات ولسوالۍ به من بعد د ولسوال صاحبان خپل تر امضا او ملاحظه شد او مهر تیروي او پروسس کوي، بیا موږ ته رارسیږي. موږ بدون د ولسوال د امضا او تایید څخه نور ولسوالۍ ته معاشات نشو استولی. زموږ معذرت دی خلک ومني. د سنبلې د میاشت څخه دا د نوي تعلیمي کال د شروع یعنې د سنبلې د اولې څخه دا تطبیقوو جدي په قاطعیت باندې. نور مو همدارنګه د ارتقایي ازموینو، د سویې ازموینې، د مکتب د نظم، د کمیټې، سارندوی کمیټې، د نظم او ډیسپلین کمیټې په دې اړه باندې پلانونه د خپلو مدیرانو سره مجالس په مختلفو وختونو کې دایر کړي دي. پر دا قاطعیت او په دغه جدیت باندې کار کوو. انشاءالله دا زموږ هغه د آینده پلانونه دي. نظارت به قوي کوو، د نظارت ټیمونه به استوو، قوي نظارت به کوو په خدماتو مدیریت پورې اړوند ټول هغه مسایل چې دوی د مکاتبو سره درلودله، ټول اجناس او په مکتب پورې اړوند وسایل او سامانالات دا قید شوي دي او نور هم پر دې باندې په جدیت او قاطعیت باندې به دا د خدماتو مسایل ته هم لاسرسی کیږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې به موږ بیا هم د فرش لپاره مو اقدام کړی دی. موږ به بیا هم هغه ښوونځی چې چوکۍ نه لري فرش به ورته ورکولي. درو ولسوالیو ته موږ تقریبا په دې اواخرو کې چې پر یوه قدم باندې پر نیک پالي نشو، پر بل قدم باندې د تاسف ځای دا دی چې
15,040 چوکۍ موږ ته قرارداد شوی و، ولې متاسفانه هغه ټولې راونه رسېدلې. یوازې 50% په هغه کې اجرات وسوله. امید دی چې هغه 50% موږ خپلو هغه ښوونځیو ته چې اوس لړۍ روانه ده په ډنډ او دامان کې انشاءالله هغه خپل تر مکاتبو ورسو. همدارنګه نور هم موږ د ادارو په تجهیز د کارتاسې په مسایل دا مو چمتو کړي دي. تعلیمي کال ته بشپړ او پوره آمادګي لرو. مننه، تشکر ګرانو دوستانو. جوابونه په دې هیله چې حاصل کړي مو یې او بیا هم د هغه ښوونکو او زده کوونکو سره چې موږ غږېدلي یو د هغوی غږونه هم شته. رئیس محترم، ځینې ښوونکو صاحبان هم دا اعتراض کاوه چې همیشه زموږ معاشات ځنډېږي. البته د کوزاموي ښوونکو د دې علت څه دی؟ او تر څنګ تاسو د چوکۍ خبره وکړه چې اکثر اوس هم زده کوونکي په خیمو کې ناست دي او پر مځکه باندې ناست چې تاسو چې چوکۍ روانې دي او چوکۍ راځي. د کتابو د ستونزې مشکلات چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دا هم موږ په جریان کې یو، که پارځان چې کتابونه رانلله هغه هم د زده کوونکو سره موږ غږ اخیستی دی رانلل. ستاسو باقي پلان به څه وي په دې تړاو باندې؟ که مو خوښه وي غږونه به واورو د هېوادوالو، بیا به وروسته ستاسو جواب واورو. زه سید احمد د بارک د ډنډ ولسوالۍ د بارک نیکه د لیسې د 11 الف ټولګي زده کوونکی یم. ځینې دا وی چې کتابونه مو نه درلوده او چوکۍ نه لرو، موږ پر شو کښېنو او د اوبو سره ډېر مشکل لرو چې برما مو خرابه ده او اوبه نشته. د دې سره ډېر مشکل لرو او مسلکي زده کړي. بیا موږ کلو ښار ته په بازار کې مو رانیول او بیا یا دغه رنګه کتابونه مو زه شبیر احمد د ډنډ ولسوالۍ د نهم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په اوبو سره ډېر مشکلات لرو چې اوبه نه لرو او کتابونه مو ډېر زاړه دي چې کار کتاب یې چې اوس وګورو چې هر شاګرد چې په بازار کتاب رانیسي، موږ په خپل مکتب کې په لیسه کې کتابونه نشته، ټوله زاړه دي. موږ د اوبو سره مشکلات لرو او د کتابو سره هم ډېر مشکلات. چوکۍ خو نه لرو په صنفو کې، هغه فرشونه اواز هغه فرشونه زاړه دي، نوي فرشونه نشته چې موږ پکې کښېنو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم میرویس دی، د جمال کار د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. مشکلات خو ډېر وه، خو تر ډېره پورې وس لاسرسی ورته کېږي انشاءالله. مشکلات د کتابو مشکلات وه، ډېر زاړه وه کتابونه او د شاګردانو لپاره د تشویق پروګرامونه نه وه. شاګردان باید تشویق شي، زده کړو ته واچول شي، لوبو ته واچول شي. د لوبو استاد یې نه و، د رسم د حسن خط استادان یې نه وه. داسې مثال یو څه استادان یو څه کمی وو او استادان یې انشاءالله د وچې هغه ښه په سویه استادان وو او ښه زده کړې ورکولې شاګردانو ته. خپله وسه پورې ښه کوښښ کوئ، خو شاګردان درس ته ډېر نه واچول شي او زده کوونکو دپاره تشویقي پروګرامونه جوړ شي چې زده کوونکي خپله د زده کړې په لټه کې شي. استاد د دې کوښښ ونه کړي چې شاګرد ته اوس دلته چې لکه په جبرن چې په شاګردانو زده کړه کوله، یعنې داسې نه و چې شاګرد خپله په دې به هڅه کوله. تقریبا 15 یا 3 شاګردان به وو چې هغه به زده کړه کوله، خپل کوښښ به کوي، د کورنۍ د خوا به تشویق کېدل او داسې نور به، خو مګر دوی خپله زړه یوازې د کامیابه کېدو لپاره به د دې راتلله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اختر محمد دی، د الکوني کلیسې د ډنډ ولسوالۍ د الکوني کلیسې زده کوونکی یم. 6 کال فارغ شوم. انشاءالله ډېر ښایسته تېر شوله، خو ځینې ستونزې وې چې هغه ستونزې په ټوله کندهار یعنې مکمله افغانستان کې موږ لرو، خو بیا موږ ځانګړې مننه د خپلو استادانو څخه کوو ځکه چې پر وخت راتګ زموږ ښه روزنه او ښه تدریس یې کوي. په راتلونکي کې مې پلان دی چې لوړې زده کړې وکړم، پوهنتون ووایم. نوم یې احمد الله درانی د الکوني کلیسې د 12 ټولګي زده کوونکی. دلته الحمدلله د 12 صنف فارغین ټوله ټول سوي د څلورو لیسو ده، نو ټوله د 12 صنف فارغه د شهادتنامې ترلاسه. بس خیر چې په نصیب شو د ټولو کلو انشاءالله زموږ درسونه د ټولو کلو خوندور وه، استادانو پر ځای وه، د هر څه استاد د هر مضمون استاد زموږ د راکلي او ښه خوندور استادان وو. غوښتنه مې ټول څه دا ده چې باید په مکاتبو کې د درسو دپاره استادان دغه کې او ټول شاګردان باید تشویق شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم میرویس دی، د جمال کار د لیسې د 12 ټولګي فارغ یم.
دلته د شاګردانو د تشویق لپاره د 12 ته چې فارغ شوي دي د هغو دپاره پروګرام دی او هغو ته خپل اطلاعنامې ورکوي اول نمره دوم نمره او درې نمره ته خپل تشویق دپاره یو ډالۍ یو داسې تحفه ورکوي او انشاءالله په خیر تېر شو. استادان راتلل ښه درس یې راته وایي او شاګردانو ښه کوښښونه کوله چې ښه درس ووایي او منظم دی تقریبا. خو چې د شاګردانو د تشویق دپاره باید ښه پروګرام ونیول شي او شاګردان خپله زده کړو ته تشویق شي، خپله په زده کړه پسې هڅه وکړي او زده کړه لاسته راوړي. اوس مې د کانکور امتحان مې ورکړی دی او انشاءالله چې ښې پوهنځي ته کامیابه شم وایم. لکه څنګه تاسو په جریان کې یاست، ما مخکې هم وویله یو خو موږ دا چې رسمي تشکیل نه لرو، موږ اکلزامي ښوونکي د ضرورت پر اساس باندې هغه مکاتب چې موږ یې فعاله کوو موږ اکلزامي ښوونکو ته اړتیا لرو او د دې نو بیا په سیستم کې نه دي داخل. هغه داسې مسله ده چې کله ښوونځی شروع شي د ښوونځي په جریان کې چې څونه شاګردان شمول کیږي د هغه په تعداد په اساس باندې موږ معلمین تخمیني هغه تعینولی شو. بیا وروسته دا پروسس کیږي د اسناد وزارت معارف ته او د وزارت معارف سره وزارت مالیې سره څه زمانګیره ده. امید دی چې موږ ته رسمي تشکیل د ښوونکو په کافي اندازه او زموږ د ضرورت په اساس باندې چې 101 ښوونځي چې دا مهال موږ پوره چمتووالی ورته لرو چې ټول په یوه تعلیمي کال کې خلاص کړو، البته تر هغه پورې چې موږ ته تشکیل راکړي او خدمات یې راته راکړي وزارت معارف چې موږ رسما دا ورسره شریک کړی ده دا موضوع خپله هم سفر کړی دی او انشاءالله بیا به هم سفر کوو در تعلیمي کال تر شروع پورې. بله موضوع د کتاب نشتون موږ خپل اولسونو ته لکه څنګه چې جلالت مآب جمهور رئیس 6 کال د معارف د اشر د کال په نامه باندې نومولی دی. زه د ټولو والدینو څخه د ټولو کورنیو څخه د ټولو فامیلونو څخه په مننې چې تېر کال یې کومک کړی دی، د خپل نظر یې شریک کړی دی، مثبت نظر یې شریک کړی دی او زموږ سره د بهبود او د نوښت په لارو چارو کې هماهنګي او پوره سالمې مشورې او نظرونه شریک کړي دي. زه یو ځل بیا پر ټولو ولسونو غږ کوم د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ته په ژمنتیا د خپلو اولادونو پوښتنه هره ورځ د یو ښوونځي څخه په دې معنی چې تاسو د خپل اولاد پوښتنه به کوئ، د خپل اولاد د استاد او د نږدې روابط د مکاتبو سره به ساتئ. امید دی چې موږ کتابونه پیدا کړو، ولې که بیا هم موږ کتابونه نه وسوله او زموږ معذرت په هغه اساس چې کتاب اصلا دا مرکزی خبره ده، دا د معارف د ریاستونو خبره نه ده. زه خپل کوشش دا اوس بالفعل زموږ نماینده خلوتي صاحب سید روح الله هغه په مرکز کې د دې کتابو په ستونزه پسې چې د حل په مخ تللی دی، ولې که بیا هم ونه رسېده زه به علني د میډیا پر مخ باندې البته خپله ستونزه او د مرکز د کتابو د نشتون ستونزه بیا شریکه کړم. ولې امید دی زه په دې عقیده یم که ولسونه په دې کې لکه څنګه چې د معارف د اشر د کال په نامه باندې نومول شوی کال دی او موږ بیا در دغه عنوان لاندې انشاءالله دغه تعلیمي کال را شروع کوو. د خپل یو اولاد دپاره پر هېڅ چا باندې کوښښ وسي د یو 2 کتابونو یا د 2 صنفو د کتابونو د رانیولو اکثره خلک یوه توان لري، بیا نور چې نه لري د هغو دپاره به موږ یو بله لار بدیله لار چې هغه خدای مکړه داسې نه سي. موږ خو چې هر یو شی کومک د خلکو څخه غواړو هم خلک بیا انعکاس ورکوي دې خبرو ته چې دا کومک په کوم معنا باندې او د چیز دپاره، ولې موږ بیا نه غواړو. موږ به پر خلکو دا غږ کوو بیا هم کوو او همیشه دا غږ کوو چې معارف یوازې د معارف د مسؤلینو او منصوبینو او کار نه دی، یوازې معلمین، یوازې سرمعلمین، یوازې مدیران صاحبان په یوازې سر باندې هېڅ شی نسي کېدلی. ولسونه دې همکاره سي، پر ولس مو دا غږ دی لکه څنګه چې په تېر کال کې خصوصا فعالین مدني یا د جامعه مدني یا د مدني فعالان ځوانان روشنفکران د کلام خاوندانو نهایتا زیات معارف د کور سره کومک وکړي. په عامه آګاهي کې په جدي شمول په پروګرام کې چې تېر کال موږ 4-5 چې په هغه جمله کې 14,000 نجونې به جدي شمول وکړي، دا هغه کومک و د ولس چې معارف نه سوی کولی. ولې بیا هم تاسو د خیمې خبره یاد کړل، تاسو د تعمیر خبره یاد کړل. معارف
د ډیرو سختو جنجالونو سره سره چې په لیرو پرتو سیمو کې مسلکي استاد نه لري، په لیرو پرتو سیمو کې تعمیر نه لري، حتی په داخل د ښار کې د تعمیر ستونزه ده. ولې د خیمې د حالت څخه موږ ژر نسو وتلی په دې خاطر باندې چې زموږ 50% په شاوخوا کې مکاتب مو تعمیر لري، متباقي تعمیر نه لرو. موږ اوس دا 350 ښوونځي چې تعلیمات اسلامي موږ عیسایه و هغه ارقام یې موږ چې نسل ویش بابه اسلامي زده کړو مرکزونه دي، مدرسې دي، دا هم چې پر جمع کې موږ ان قریب 400 شاوخوا کې مکاتب لرو. ولې موږ یوازې 215 تعمیره یا 207 تعمیره چې کفایت نه کوي د دغو ډیرو ښوونځیو دپاره، او هغه هم په داسې حالت کې وي چې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې زموږ مکاتب نړېدلي دي، تخریب شوي دي، ترمیم ته اړتیا لري. ترمیم چارې موږ د کاله څخه 13 مکتبه ترمیمولی سو، که په دې کې ولسونه په دې کې خلک زموږ سره کومک ونه کړي. موږ خپل در وس در توانه پورې هغه څه چې امکانات یې هغه موږ د وزارت د رهبرۍ د خوا څخه موږ ته په واک کې راکول کېږي، هغه موږ د ولسونو سره په شفاف ډول باندې څنګه چې د دې غوښتنه ده شریکوو. ولې زما غوښتنه او غږ مې پر ټولو ولسونو دا دی چې راځئ د انتقاد پر ځای سالمه مشوره، راځئ د دې پر ځای چې موږ یو ډېر عظیم او قوي او داسې یو نظام چې هغه زموږ آینده راته تضمینوي پر هغه باندې داسې یو منفي نقاط چې هغه په مستندو اسنادو باندې هم څوک نه لري دا شواهد، او یوازې د ځانه سره په خپل ایرکنډیشن خونه کې یا د خپل یو دده څخه منفي نظر وایو، دا به کلونه بیا دا ولسونه بچان چې زما کورنۍ به هم پکښې کي او ستا کورنۍ به هم پکښې کي جبرانولی به نه سي. امید دا دی د دغه انتقاد پر ځای که دغه ځوانان زما هیله دا ده پروا نه کوي دي چې هر څونه انتقادونه کوي، هر څونه خبرې کوي، موږ د دې زغم لرو. د دې دپاره موږ چې دلته میدان ته راوتلي او کار کوو، خود به خبرې راپسې کېږي، خود به سالمې مشورې راکول کېږي، انتقادونه به وي، سالم انتقادونه به وي. د انتقاد د دې پر ځای دی چې کتاب نشته. ولې راسي چې د دا مشکل د حل په موخه په ګډه یو لاس په کار سو، یو بدیله لاره او طرحه په کار واچو، د ولایت مقام سره شریک کو، که د هغوی د وس نه و د وزارت مقام سره شریک کو. د دې پر ځای چې موږ کلونه خپل اولادونو ته داسې یو شی په میراث پرېږدو چې هغه به بیا جبرانېږي نه. زما امید دا دی چې د داسې منفي تبلیغاتو څخه چې په هېڅ شواهدو باندې دی دا نشي ثبوتولی، زه و هر ځای ته و هرې محکمې ته د کندهار د معارف په چارو کې زه حاضر یم چې زما سره زما ولسونه، زما شریف ولسونه د هرې ورځې ګزارش زما څخه وغواړي. ولې زه د میوند د حالت څخه، زه د شاولي کوټ د حالت څخه، زه د بولدک او یا د تختپل یا د دامان یا د ارغنداب یا د ډنډ د حالت څخه، یا زه د نیش او میانشین د حالت څخه که ولس نه وي راسره همکاره، زه ټول مسایلو ته په یو وارې باندې رسیدګي نشي کولی. موږ به پر سیستم باندې کار کوو، سیستم او مسایل به قوي کوو. ولې امید دا دی چې دی هم آرام کښېنني د دغه پر ځای چې د لرې واټن څخه پر موږ باندې که پر ما باندې ځوانان مدني فعالان، زه د هغوی ته سخت احترام لرم، که د لرې واټنه څخه هر انتقاد شخصي پر ما باندې لري ودې کړي چې هر شی کې هغه د دا انتقادونه وکړي. ولې د معرف سره د تړاو نور کړي. دا یوازې زما نه د هیڅ مامور مسایل چې دی شخصي پروګرام او مشکل ورسره لري هغه د معرف سره تړاو نور کړي. لطفا 4 مسایل چې هغه زه داسې په واضح ډول باندې خپل ولسونو ته ویلی سم چې یو قطعا د کندهار په ټول سیستم کې د معرف په چارو کې ما مقرري تقرر او تبدیل په کوم خاص امتیاز باندې نه دی کړی او نه ثبوتولی سي. ټول مدیران دلته ستا او موجود دي، تر زر مقرري او تبدیلی او نور مسایل موږ ډیر کړي دي. ولې موږ دا په
کم خدای مکړه په بډې اخیستلو یا په رشوت په دې باندې مو نه دي کړي د یو سالم ادارې د رامنځته کولو په موخه مو کړي دي د یو مدیر مقرري او تقرر اصلا تبدیل او تغییر د اداره او منیجمنت د اړخ څخه تعریف یې هم همدا دی د فعلي حالت څخه و مطلوب حالت ته رسېدل موږ په دې موخه باندې کړي دي په دې نظر مو کړي دي دوم کتاب او کرتاسیه چې د شاګرد حق دی په کندهار معارف کې که څوک کم اسناد لري چې دا وتلي دي یا په بل پروګرام باندې مصرف شوي دي لطفا راسي مستند اسناد زور سره همکار یم ما خپله د کشفي او عدلي ارګانو ته مکتوبونه استولي دي که چیرې تاسې یو کتاب یو ځای وینئ د هغه څخه یې شروع کړئ تر هغه ځایه پرې ورسوي چې دا کتاب دته په لاس ورغلی دی دریم زه سخت متنفره د دې خبرو سره یم زه دلته د یو معرف د یو فامیل په حیثیت لري ټول د یو کور په ګډ کور په دغه باندې دلته چې خلک اولادونه راستي زما وړونه دي زما خویندې دي زما د وجود اعضاوې دي زه خپل کور یې بولم که څوک زه خپله د دې شیانو څخه سخت نفرت لرم په هېڅ نوع باندې په دې سیسټم کې د اخلاقي فساد په وړاندې څونه مې وس کېږي او جدي مبارزه مې هم شروع کړې ده او انشاءالله ولسونو ته به زه ما به امتحان ورکړی ولسونو ته دا امتحان ما ورکړی دی انشاءالله بیا هم دا دی پوښتنه کولی شي زه په دې اړه باندې جدي یم نه مامور نه مدیر نه معلم هېڅ چاته به اجازه او نه به هېڅ چاته د بهره څخه اجازه ورکړم چې په دې لاره کې زموږ سیسټم او زموږ فکري او د علم او زده کړې ځای را خراب کړي او څلورم موضوع په کندهار کې چې د شهادتنامې و د تصدیق و د تقدیر و د تحسین و د دې موضوعات قطعا د معرف په چوکاټ کې زه په دې مسایلو کې جدي مبارزه او په دې تړاو ما ډېر پاک خلک او ډېر قوي خلک او د قوي ارادې مامورین مې په دې سیسټم کې ځای پر ځای کړي دي او د هېڅ چا هغې مې هم نه ده منلې یوازې د دې چې زه دې ملت ته ژمن یم او دوه مسؤلیته لرم چې یو مسؤلیت مې دولتي دی موقت چې لا معلوم نه دی چې زه به دوام ورکوم یا به نور کوم او دوم مسؤلیت مې دا دی چې زه دلته اوسېږم او دلته پیدا شوی یم او دلته به یم او زما اولاد به دلته اوسېږي دا به پای ته رسوم او خپل وظایف ته به متوجه کېږو تشکر مننه رئیس محترم تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې سږ کال تعلیمي کال به د حشر کال وي او په یو بریا سره بیا راپیلوي هغه ښوونځي چې اوس هم د زده کوونکو پر مخ باندې تړلي دي د دوی په بیا پرانیستلو کې کوم پلانونه په مخ کې لري او د هغه تر څنګ مو پلان سږ کال ټارګېټ دی تېر کال مو 50,000 تنه په شاوخوا کې شاګردان جذب کړي وو را روان تعلیمي کال کې به څومره ټارګېټ ولري موږ لومړی زه یو ناسته به د رهبرۍ سره هم ولرو ولې اوس موږ رسمي مکتوب استولی دی لیږلی مو دی کندهار خپل اعلان په دې اړوند باندې ولسونو ته هم زه خپل دغه ستاسو د تلویزیون د ادرس څخه کومه چې موږ ټول 120 بابه 21 بابه ښوونځي چې بندې لرو چې په هغه کې مدرسې هم دي او تعلیمي مرکزونه دي موږ دې ته چمتو یو چې ټول په یو کال باندې خلاص کړو د ماشومانو پر مخ باندې ولې البته د وزارت معارف باندې موږ غږ دا دی چې دې دپاره خدمات او تشکیل راکړي په دې معنا چې تشکیل او خدمات یې موجود وي زموږ سره ولسونه او د ولسونو امانګي قوي اراده موجوده ده دلته دا به په یو کال باندې خلاصیږي ولې امید مې دا دی تعلیمي کال په شروع کې د شروع مخکې د اوس ناستو د خلکو سره چې موږ لیدنې کتنې لرو یا د معارف د تقویې په موخه کوم پروګرامونه لرو په هغو کې موږ دا ډاډ اخیستی دی د تېر کال په پرتله موږ هم ښوونځي ډېرې خلاصې کړو او هم هغه 4-5 شاګردان چې موږ تېر کال جزي شمول کړی امید دی چې شش کال در هغه اضافه سي په دې اړه باندې زموږ د ولسونو څخه غوښتنه دا ده چې بیا په هماغسې عمومي اشر کې زموږ سره برخه واخلي تشکر مننه کور موده ګرانو لیدونکو بیا هم یادونه کوو چې په خبرو په جریان کې څو ټکو ته اشاره وسپله چې په خلص شکل یې ویلی سو چې یو خو د پوهنې رئیس دا په خپلو خبرو کې وویل چې د فساد په مخنیوي کې به په راتلونکي کې به ټول معاشات چې اجرا کېږي د دې دپاره چې فساد مخنیوی سوی وي معاشات به د ولسوالانو په تایید په اساس باندې ښوونکو صاحبانو ته او یا هم امیرینو ته د ولسوالیو ته ورکول کېږي بدون د ولسوال د تایید څخه به هېڅ ډول معاش نه اجرا کېږي دوام د چوکیو د انتقال ده چې درې ولسوالیو ته به انشاءالله چوکۍ ورسېږي او تر څنګ به په ښار په ځینو مکاتبو کې هم هغه ستونزې مشکلات د چوکیو د کموالي شته هغه
به هم حل سي او د ښوونځیو د ترمیماتو په برخه کې هم سږ کال پلان دا دی چې په زیات شمېر ښوونځي تر ترمیم لاندې بیا هم ونیول سي. دا هغه څه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړله او هغه ستونزې او مشکلات چې تاسو درلودل ورسره شریک مو کړل او تر څنګ مو د دوی د لاسته راوړنو په اړه هم دې هم چې په راتلونکي کوم پلانونه لري تاسو ته وړاندې کړل. په دې هیله خپرونه مو تر پایه پورې د توجه وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو پر لوی او متعال خدای سپارو. د خدای په امان.